د مالیې وزارت اړوند د کندوز مصروفیت د سیسټم په برخه کې چټک پرمختګونه رامنځته شوي دي. د عوایدو د روڼتیا او شفافیت په موخه د کندوز مصروفیت د سیسټم امریت په لومړي ځل د کندوز ولایت اړوند ولسوالۍ له سیسټم سره وصل کړي دي. په همدې ډول د روغتیايي سکتور 90 سلنه ډاکټرانو ته د سیسټم یوزرونه جوړ شوي دي او هم په اړوند برخه کې 3 ورځنی سیمینار ورکړل شوی دی او د سیمینارونو له لارې اوس مهال ډاکټران کولی شي چې خپله مالیه پر خپل وخت د شخصي یوزر او آنلاین اظهار لیک له لارې مالیاتي ادارې د کندوز مصروفیت ته وړاندې او تادیه کړي. د یادونې وړ ده چې شاوخوا 11250 مالیه ورکوونکي او وګړیو ته د مالیه ورکوونکي د پیژندنې ګړې TIN صادر او ورکړل شوي دي.